د چارو یو شمېر کارپوهان وایي د ځینو سیاسي حلقو او سیاسیونو له لوري موقت حکومت ته تبلیغات او کمپاین د دښمن ژرندې ته اوبه اچول دي. افغانستان کې د موقت حکومت د جوړېدا لومړی غږ د پاکستان صدر اعظم عمران خان پورته کړ او ورپسې له څه مودې راهیسې د یو شمېر سیاسي حلقو له لوري په ټولنیزو رسنیو او نورو شبکو کې د موقت حکومت لپاره کمپاین پیل شوی. دوی ان د یو شمېر سیاسي رهبرانو نومونه هم د موقت حکومت د مشرۍ لپاره مخکې کوي. خو د قانون پوهانو په نظر موقت حکومت د یوې سیاسي خلا د رامنځته کېدو لامل کیږي چې حکومتي قوانین او فرامین د ځنډ سره مخ کوي او سیاسي، اقتصادي، ټولنیزې او ژبنۍ ستونزې پیدا کوي. هغه سیاسون چې هغوی په افغانستان کې د موقت حکومت غوښتنه کوي او غواړي چې په افغانستان کې د موقت حکومت رامنځته کړی شي، نو دغه ډول سیاسون په اصل کې د افغانستان د ملي ګټو په خاطر د موقت حکومت غوښتنه نه کوي، بلکې دغه سیاسون د خپلو شخصي ګټو یا د سلف انټرست د خوندیتوب په خاطر د موقت حکومت غوښتنه کوي. د چارو د یو شمېر نورو کارپوهانو په نظر دا کمپاین د هغو ډلو او څیرو له لوري مخ ته وړل کیږي چې ګټې یې په خطر کې دي او دوی نه باید په ملي ګټو خپلو شخصي اغراضو ته برتري ورکړي. دوی وایي دا اوس چې ځینې کړۍ د موقت حکومت اوازې اچوي او په دې حکومت داروي تر څو امتیاز واخلي، په غلطه دي او څوک یې ورسره نه مني. حکومتداران یا څوک چې حکومت قدرت په لاس کې ده په نظام کې هغوی کولای شي تصمیم ونیسي دا چې ملت هر څه وایي د اساسي قانون پر رڼا کې بیا هم دغه ملت د ملت حق ده، ملت خپل نظر بیانوي. اما دا چې آیا ملت کولی شي چې حکومت مجبور کړي چې موقت حکومت جوړ کړي یا ائتلافي حکومت جوړ کړي، دا په اساسي قانون کې پیش بینی شوی نه ده، بلکې اساسي قانون کې صلاحیتونه د ولسمشر معلوم ده، د ټولو قواو درې قواو صلاحیتونه او مسئولیتونه معلوم دي. نو که چیرې موقت حکومت جوړیږي یا ائتلافي حکومت، هغه تصمیم د افغانستان جمهوری ریاست نیسي او د افغانستان د نظام مشر نیسي، نه خلک او نه د خلکو نظریات. یو شمېر افغانانو پر ټولنیزو رسنیو هم د موقت حکومت کمپاین کوونکو ته سخت ځواب ورکړی. ویلي دي چې 20 کلنې لاسته راوړنې وساتل شي او نه باید هر څه له سره پیل شي. دوی وایي که چیرې هدف باعزته سوله وي، ولسمشر ممکن حاضر شي د یو رښتیني او عملي سولې تړون په بدل کې له وخت مخکې ټاکنې راوغواړي. د لوبې قاعده او د زعامت د بدلون یوازینۍ لاره ټاکنې دي، پرته له دې هیڅ میکانیزم نشته چې څوک زعامت ترلاسه کړي او بل هره لاره پخوانیو خودسریو ته ورستنېدل او د نظام پاشل کېدل دي. ولسمشر غني هم تېره ورځ له یوې بهرنۍ رسنۍ سره په مرکه کې ویلي چې واک به یوازې منتخب ولسمشر ته چې د ټاکنو له لارې د خلکو په باور راغلی وي وسپاري.